الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان با پدغ ورز باز دوین دبازو دبارا دشمنانی إلا المتقين سوا دمتقیاننا دوستان با د قیامت ورز طول دیو بل دشمنانی سوای د متقیانو په دې کې به خبرو کو د ملګری او د ملګرتیا په اړه کې او دا قیمتي نصیحت زما ټول مسلمانانو ته د ملګری او د ملګرتیا په اړه کې ملګری د ډیر وزن ولا ټکی د دې ټوغو ولا ټکی نه د اوس پکې لکه څومره جنن سوا سپک شوی هر سړی د ملګری سیما منگ جی ملګری یو او زمونږ ملګرتیا ملګری ټکی د ګوډي زیات وزن لري ملګرتیا د دې غټ وزن دی او د دې خپل شروط دی او د دې آداب دی او د دې اصول دی او چې وړه خبره ونه همون چې وړو لوبي مونږ کولې نو مونږ دوستي وکړتي څه قچي کوي ځا دوستي کې ځا دغه د دوستي لپاره دا وړه کوته چې دا قچي کوي دوستي ختم شو نه دا چې مونږ ټوګه جوړه کړې و دغه مرګرتیا نه او د دوستي نه دا بس د مشرانو په دې قصو کې اخته دي هغه د دوستي په معنی نه پوهیږي چې دوستي څه ته وایي د یارانه څه ته وایي د ملګرتیا څه ته وایي نن سبا د خلکو ټوغه جوړه کړې ملګری خصوصا نیک ملګری چې ساتي نیک ملګری وساتي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذی رحمهم الله دې ټول روایت راوړي المرء على دين خليله هر انسان د خپل ملګری په دین باندې فلينظر احدكم من يخالل نو تاسو یو ګورئ چې تاسو ملګری څوک دی ځکه شاعر وایي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وی د پلاني مبارک ته پوښ مکوا د سړي مبارک ته پوښ مکو ته کلی ته ولړي کلی ته لاړې د احمد مبارک ته پوښ مکو بلکې ته پوښ کې چې احمد د چا سره کینی پرسي او چې د کوم خلکو سره د کینی پرسي هم دغه شان بدی دغه شان به نو ملګری چې ځان له ګوري نیک عمل ملګری به ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې مثال ذکر کړی د نیک عمل ملګری او د بد عمل ملګری نیک عمل ملګری هغه دی لکه خوشبو چې خرڅي نو خوشبو خرڅون کې رسول الله کو خوشبو دی وانه نو خوب به خو به راځي کنه خوشبو کې دی واغسته یو به خو ډیره پیدا وکړه او خوشبو دی وانه غسته نقصان به کشتي نه هغه خوب بین به راځي او دا بل دا هغه ترکان په شان دی دا هغه لوهار په شان دی چې هغه اوس په کار کوي نه کډیر نقصان در نه کینو بین خبره درازي کنه بصر کی برازي د جامي بدل اوسي دا بد عمل مرګري مثال رسول سم ذکر کړی مثال چې مرګري ګوري نیک عمل ملګری او نیک ملګری هغه ته وي الصديق الصالح هو العبد الصالح ده مختصر تعریف دی نیک عمل ملګری هغه دی چې هغه الله نیک عمل بندي چې الله خبره مني هرسناک انجزا الله راضي کما د الله لپاره دوستي کوي د الله لپاره دشمني کوي او تاسو په هر ټیم کې الله را یادې د نیک عمل ملګری حدیث کې راځي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن د مؤمن لپاره دي چې دیوال یو بل راټینګ کړي دي چې د نیک عمل ملګری تا به خرابېدو ته نه پرېږدي چې کله ته پته ولګي چې دی اوس الله د احکامو خلاف دی تا ته به نصیحت کوي تا به ځان سره درس ته بوځي تا به ځان سره د دین د زده کړې لپاره به ته ځان سره بوځي نیک عمل ملګری هغه دی چې د خپل ورونو لپاره عذرونه لټوي په دې بچی نه ګرځي چې موږ به د دوی خطاګانې لټو دوی به شرمو نن سبا ډېر ملګري دي چې ولیاذ بالله او لا دې چې ملګرو نه دې چې ملګرو د ملګرتیا نه الله مونږ ساتي چې هغه ته شرمي او زموږ سره ملګرتیا نو کته نه کامل ملګری نو زما د پر به وزرونه لټه
زمانه ورځ خطا وشوه غلطي وشوه هر انسان نه کی ته زمانه پر عذر ولټې چې خیر د انسان د کمزورې دا وشو درو شو دا نه چې ته الټه ما بیزته کې او ما به شرمې نه نیک عمل ملګری او صحیح ملګری د ملګرو لپاره عذرونه ګوري د عام مسلمان لپاره به عذر ګوري ملګری لپاره خو به عذر ګوري یاره زه بیمار وم پلاني ما ته ټلیفون ونه کو نو صحیح ملګری څنګه وي هغه ویل چې ټلیفون نه کوي چې مصروف وي ځکه چې هغه مصروفیت ډېر دي کېدای شي مزدورۍ له تللی کېدای شي زما د بیمارۍ نه خبر شي کېدای شي په ټلیفون کې ورسره پیسې نه وي کېدای شي ګاډی ورسره نه و کېدای شي زر عذر انسان جوړولی شي چې جوړوي او چې عذر نه مني که نه هغه ته که ته حقیقي څو هزار مخې ته کې خو هغه نه مني نه دې له وایي چې زه ملګری یم زما خواله تپوس له رانغی زه تلم کلي ته زما رخصتۍ له رانغی زه د کلي نه رالم جواب په خیر له رانغی صحیح ملګری هغه دی چې ملګرو له څه ګوري عذر وله ګوري شرموي یې نه بېعزته کوي یې نه ته یې ورځ ولیدو ملګری انسان دی مثال کې موبایل کې د ورسره سندره ولیده هغه سره موبایل کې سندره ته موبایل اړو راړو دې سندره اوس هغه ترې پټ نصیحت وکړو ضروره د الله د رضا لپاره تا ته نصیحت کوم چې دا سندرې مه اوره د دې دلاسه به داسې وشي دغه به وشي دا ملګری ښه ډېر ملګري داسې دي چې دغه سندره به ویني نو دا به خفت ورته وایي چې اوس دې کې سندره بیا موبایل بند کړي هغه سره به کښېني ګپ شپ وکړي دعا سلام وکړي بیا به بار ته راوځي بیا چې بار کې خبر خو نه یې نه اوري وایي ته ګوره ده سره په موبایل کې دنه سندرې پرتې ته ګوره ده سره موبایل کې دنه جنکو تصویران ته ګوره ده سره ته ګوره ده سره ته د څه شي ملګرتیا کوې د هغه سره ته خو هغه شرمې یو نصیحت یو نصیحه یو فضیحه په عربي کې یو فضیحه یو نصیحه نصیحه دا چې ته یو مسلمان ورور ته جدای کې پوهې کې او فضیحه دا چې ته ټول خلکو مخکې وشرم اعلان وکړي چې پلانې دا ګناه کوي نو ګناه خو د هر یو نه کېږي نیک عمله ملګری هغه دی چې هغه تا سره میلاو شي دغه مخ همیشه چې ګوري هغه مسکی دا صحیح ملګری ای بعضو سره چې میلاو شي د خړتم به راچولې ته به چې ګوره په دې څه جلې کړی او څه چل شوی ملګری هغه دی چې تا سره میلاو شي نرمې خبرې کوي ملګری هغه دی چې زړه یې تا ته پراخوي زړه د شپې په 2 بجې کې ستا خدمت راځي چې هغه تا سره ولاړي که د غرمې په سخته ګرمۍ کې ستا خدمت راځي چې هغه تا سره ولاړي دې ته ملګری وایي نن سبا دا ملګرتیا ډېره عجیبه ده چې ښې روغې مالدارې ملګري وایي دې څه ملګري نه ځارېږه وایي چې ضرورت یې نه راځي بس هغه ته به تاویږي را تاویږي او موږ دې ستاسو لپاره ځان مو قربانول څه کوي بیا چې سخته راشي بیا موبایل هم بندي هر څه بندي په دې ملګری باندې بس کې چې هغه سره ته منډې وایي او په مصیبت کې دې واچي ملګری خو هغه ملګری چې زړه یې ته پراخوي تا سره په هر ټیم کې ودرېږي که هر قسم مشکل راشي تا سره منډه وایي بله دا ملګری هغه ملګری چې تا ته نصیحت کوي دا نه چې تا پرېږدي چې ته هر څه کوه زما او ستا ملګرتیا ده نه وروره زما او ستا ملګرتیا به وي خو زما او ستا ملګرتیا بنیاد هغه په دیندارۍ باندې دی چې په تا کې دینداري زما او ستا ملګرتیا ده چې په تا کې دینداري نه وي نو زما او ستا ملګرتیا دا نشتي دا خبره به ملګري ته کوې چې زموږ د ملګرتیا بنیاد هغه په دین باندې جوړ دی دغه شان نیک عمله ملګري او صحیح ملګري هغه دي چې د الله د رضا دپاره د یو بل خوالزي راشي د یو بل تپوس کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی الله وی وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا الله وی دا خلکو د پاره زما محبت لازم دی زما لازم دا وی سره محبت کوم کوم خلک چې زما د پاره دی یو بل سره محبت کوي او دا خلکو سره به لازم محبت کوم کوم خلک چې زما دپاره د یو بل سره کینی پاسي او هغه خلکو سره به لازم زه محبت کوم چې زما دپاره د یو بل زیارت کوي او دا خلکو سره به لازم محبت کوم چې زما دپاره پیسې لګوي خرچه کوي په یو بل باندې هغه حدیث خو به تاسو ته معلوم په صحیح مسلم کې موږ بیان کړی هم دی څو پیرې ان رجلا زار اخا له في قريه یو سړی بل کلي ته لاړ هلته یو ورورو د هغه تپوس خیني ملګری و د هغه تپوس ته ورغی په لاره کې بس الله سبحانه تعالی یو ملک راولېږو د انسان په شکل هغه ته یې څه کوي فلاني کلي ته ځم فلاني سره ملاوېږم و چې ته خیر سره کړي د هغې جواب ورکوې که بدل به پوره کې وی نه نه
ناغو تی بیا دا مورا چې زه انسان نه ملک من الله طرف نه لګل شي الله ما ته وی چې دته وای چې ته زمنګ د پر دومره زی بل کلی ته او هیڅ مقصد دی نور نشتی نو موږ هم تاسو سره محبت کوو د الله لپاره ملګرتیا دې ته وي چې ته به د ملګري خواله زیره زیره الله د رضا لپاره هغه تپوس وکړې د هغه سره په هر مصیبت کې ولاړې دا ملګرتیا ګورې چې په الله سره نه ختمېږي په دنیا کې چې د سړی مړ شي مړ ملګرتیا ختمه شوه که نه نبي هم نه ختمه ملګرتیا بیا په دعاګانو کې یادې بیا به د بچو خیال ساتي بیا به د مور پلار خیال ساتي بیا به د خویندې وروڼو خیال ساتي ملګرتیا ګورې چې ګپ نه دی ګورې زه ملګری یم د پلاني او پلاني ملګری زما او چې ډېرې هغه څو ورځې بهر لاړ شي مزدورۍ له دوه درې ورځې دی ته به دوه درې ورځې کې ټلیفون نشي کولی چې وروره ته مړې کې ته ژوندی او زما ملګری دوه درې ورځې به هغه غیبي نه وي دی ته ټلیفون نشي کولی چې وروره ته کوم ځای کې چې به پیسې لګي خوا کې به ملګری پروت دی انډیوال به پروت دی زویلی به روځي اسویلی به روځي دته اوري چې زه نه جوړ یم دی په زمانه کمبل ښه مضبوط وځي چې دته وسوي چې څه چلې هسپتال ته اوبه وغواړي او کېدای شي د سره جیب کې پیسې نه بیا به پیس ورکول غواړي ډاکټر بیا به ډاکټر ته وایي نه اخیسته غواړي او زه ملګری یم نو دې زما تاسو ته نصیحت دی چې نیک عمله ملګري ځان له پیدا کړي او په خپله چې د چا سره ملګرتیا کوئ نو مضبوطه ملګرتیا کوئ داسې ملګرتیا کوئ چې د مرګ نه بعد هم هغه قایم وي او دغه ملګرتیا چې هغه د دین په بنیاد باندې شي نو دا ملګرتیا په آخرت کې بیا قایم وي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين د نیکان خلک په آخرت کې د یو بل ملګري او د دنیا د ملګرتیا چې دنیوي مقاصد لپاره د لالچ لپاره دا صرف په دنیا کې او بیا آخرت کې فائدہ نه ورکوي